د بلخ ولایت عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې په نشه یي توکو د روږدو نږدې 300 کسانو درملنه کړې ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست اړوند په نشه یي توکو د روږدو د درملنې سلبستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالغفار خوشتیوال وایي د روان 1402 مریض کال د پیل راهیسې تر دا مهاله په مزار شریف کې د مخدره موادو د روږدو کسانو په 4 روغتونونو کې د 215 کسانو د ثبت له ډلې 258 کسانو بشپړه درملنه کړې او په صحت روغي کورونو ته لیږلي دي. حدود 4 ماه از اول عمل 1402 الی فعلا در مجموع در سطح ولایت بلخ معتادینی که تداوی شده که این 4 شفاخانه را البته در بر میگیرد در حدود 258 مریض تا هنوز تداوی شدن که البته یک دوره تداویش 45 روز می باشه و دوره تداوی باز در نظر به شفاخانه متفاوت است. مثلا در شفاخانه 40 بستر نوجوانان دوره تداوی ما 3 ماست و در شفاخانه 70 بستر وناس و اطفال ما در اوج 45 روز است که در حدود همی 258 نفر تداوی شده. د نوموړي په وینا په مزار شریف ښار او بېلابېلو ولسوالیو کې 2555 کسانو ته دنده سپارلې چې د نشه یي توکو د نه استعمال په برخه کې خلکو ته هم پوهاوی ورکړي. نوموړی زیاتوي چې دا مهال په مزار ښار کې د معتادینو کچه په سلو کې 95% نیول شوې او د پاتې کسانو د راټولولو لپاره یې هڅې ګړندۍ ساتلي. په همدې حال کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې او زده کړې مسؤلین وایي د بلخ ولایت په بېلابېلو روغتونونو کې روږدو کسانو ته یو شمېر روغتیایي سپورتي تفریحي او دیني پروګرامونه په لاره اچولي دي چې ورسره په یاد توګه د روږدو کسان له جسمي او روحي اړخه له حده ډېر ښه شوي دي. در مرکز 100 بستر معتادین برنامه‌های مختلف و برنامه‌های گوناگون همراه مریضایی که معتاد به مواد مخدر میباشه در طول هفته جریان داره و مشکلات 24 ساعته از اینا را پرسان میکنه. هفته 3 مرتبه جلسات دینی را ما به همراه از اینا برگزار میکنم که هر هفته عنوانهای مختلف میباشه، مثلا از نماز، آداب اجتماعی، آداب انفرادی و هر آن مسائل مهمی که در رابطه یک شخص می باشه به همراه از اینا گفت و شنود می شود. بیشتر مسائلی که در ارتباط به انگیزه دهی اینها به خاطر دور شدن از مواد مخدر در روشنی اسلام عزیز می باشه. هر روز به همراه اینها صحبت ها می داشته باشیم. الحمدلله تاثیرات بیشماری کردگی است، یعنی از سرک ها، بازارها، از کوچه و خیابان ها معتادین خیلی کم شدگی است. بسیار فیصدی کم مانده. ورته مهال تر درملنې لاندې یو شمېر روږدي کسان وایي وخت چې له کلونو ځنډ وروسته یې بېرته عادي ژوند ته راګرځي او زیاتوي چې په روغتونونو کې د ډاکټرانو چلند، روغتیایي خدمات او پر وخت ستونزو ته رسېدنه نه هېرېدونکي دي او په دغه برخه کې هلې ځلې د ستایلو وړ دي. حامدی هستم، یک تن از مریضان شفاخانه 100 بستر معتادین ولایت بلخ. دیگه اینجا دیگه بسیار مولای صاحب است. برای ما درس دینی میته. شکر فضل خدا از مواد مخدر دور شدیم. دکتر صاحبایشان بسیار گل آدم هست. شکر فضل خدا از وقتی که امارات اسلامی هم آمده فروشندار هم کم شده. دیگه همین تو شفاخانه است برای ما میسر است که ما تداوی خدا کنیم و صحتمند شویم، پس برگردیم با آغوش خانواده. 11 ماه که پاک هستم، ولی مواد مخدر مصرف میکردم، ولی رفتم در فردای روشن انشاءالله اینا را از جان خود دور کردیم. سوی تفاهم قرار گرفتیم او در قلعه قرمامه 45 روز نگاه کرد. حالا اینجا دکتر صاحبا، تشکر از جمله دکتر صاحبا که ما امروز ما زحمت کشیدن و شاهای ما مثلا گفتیم مردم از این مواد بدبخت دور شدن، الحمدلله پاک شدن، هیچ کدام شکایتی نداریم. دکتر صاحبا با ما بسیار رسیدگی خوب کردن، نان ما در وقتش میرسه، غذا هم در وقتش میرسه. د یادونې وړ ده چې د تیرې ادارې پر مهال بلخ کې د نشه یي توکو د استعمال کچه ورځ تر بلې له دې امله لوړېده چې دولتي چارواکو په پلور کې مهم رول لره او په عامه د مخدره موادو له پلورونکو خپل حق اخیسته. امان الله عادل، حریت راډیو، مزار شریف.